الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. حضرت ابو هريره عبدالرحمن بن سخر نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله جل شانه ستاسو بدنونو او صورتونو ته نه ګوري چې څومره ښایسته ښکلي او طاقتور دي، بلکې الله جل جلاله ستاسو زړونو ته ګوري چې په دې کې څومره اخلاص او نرمي ده. نو د نیتونو په اخلاص باندې فیصلې کوئ چې کله داسې ده نو په خپلو نیتونو کې اخلاص پیدا کړئ.